نو ملګرو د استرالیا یو یونیورسيټي د فاینډر یونیورسيټي څنګه چې تاسو دلته کتای شئ د هغو دوه سکالرشپس دي په ماستر لیول لپاره بای ریسرچ او ډاکټریټ بای ریسرچ لپاره. نو که څوک اپلای کول غواړي نو دا دوه سکالرشپ دي او د استرالین ګورنمنټ د طرف نه دی او بل د فاینډر یونیورسيټي د طرف نه دی. کلوزینګ ډیټ چې دی هغه 6 اگست دی. ټیک دا دلته ډسکرپشن دی دا دی چې لکه دا AGRTPS چې دی دا د ګورنمنټ د طرفه دی او بل د فاینډر د طرفه یو سکالرشپ هم دی او دا د کامن ویلث لپاره دی. سپانسر سکالرشپ دی. نو که تاسو ویزې لپاره اپلای کوئ نو بیا به په دغه طریقه کار باندې کوئ او دا هر کال چې دی یو لیمیټډ نمبر یې 15 پورې سکالرشپ ورکوي د ریسرچ په یو څو مخصوص دغه کې کیټګریز کې. او دا چې دی د دې بینیفټس دا دی چې دا فول ټایم تاسو چې دی لکه فولي فنډډ دی چې تاسو په فول ټایم هایر ډیګري بای ریسرچ کې تاسو اډمیټ شئ اډمیشن واخلئ نو په هغې کې ستاسو ټیوشن فیس دی دا او لیوینګ سټایپنډ تاسو له درکوي. اخراجات 28,594 تقریبا په دغه ریټ باندې دونه پیسې تاسو ته جوړیږي او هیلث کیر چې دی هغه په کوم کور دی. نو دا په دې حقله ډېر ښه دی. فولي فنډډ دی. الیجیبلیټي لپاره څه دی چې اکیډمیک ریکوایرمنټ د دې چې کوم دی نو تفصیلي بیا تاسو ځان له کتای هم شئ. اکیډمیک ریکوایرمنټ دا دی چې لکه تاسو کله HDR هایر ډیګري بای ریسرچ کنه د انټري لپاره نو ستاسو سره یونیورسيټي ډیګري پکار ده د هغې سره چې دی پوسټ ګریجویټ کوالیفیکیشن پکار دی او سیګنیفیکنټ ریسرچ کمپوننټ چې دی دا بیا تاسو نور د دې تفصیل دلته کتای شئ او دلته دا هم لیکلي دي لاندې که تاسو راشئ نو دې ته بیا که تاسو دې ته الیجیبلیټي نه یا الیجیبل نه نو پات وی ټو HDR یا هایر ډیګري بای ریسرچ چې دی د هغې دپاره دا نور پروګرامونه هم تاسو اخیستی شئ. بیا د الیجیبلیټي څه ده ځان له به سوپروایزر څنګه ګورئ سکالرشپ او فیس دا ټول تفصیل دلته هاو ټو اپلای دلته دا لیکلی دی. ټیک شه دا تاسو ځان له کتی شئ. ها بیا که موږ مخکې راشو نو اکیډمیک ریکوایرمنټ شو د سره سره بیا تاسو انګلیش پروفیشنسي لیول چې دی هغه 6.5 اوورال بینډ پکار دی او د دې نه علاوه چې کوم دی نور امپورټنټ دغه چې دی اپلیکیشن انفارمیشن ښه تاسو به دې دپاره لکه یو کار کوئ چې ځان له به اول سوپروایزر ګورئ چې کله تاسو اپلای کوئ دا تاسو تفصیلي وګورئ بیا پرې پوه شئ دلته لیکلي میک کانټیکټ وذ اکیډمیک سټاف ممبر که نه نو دې سره به تاسو انفارمل اګریمنټ شي تاسو به ورته ایمیل کوئ او هغه چې دی هغه دې ته اګري شي چې تاسو سوپروایز کوئ نو د دغې فارم سره به تاسو سوپروایزر دغه چې کوم دی د اګریمنټ هغې هغه دغه به هم لګوئ ورسره ایویډنس به ورسره لګوئ. نو دا تاسو څنګه موندلی شئ سوپروایزر دلته دا تاسو کلیک کوئ نو دلته د هر دغه دپاره چې دی لکه ډاکټر اف ایجوکیشن دپاره پرایویټ پروفیسر دا د ډاکټر اف فلاسفي دپاره ډاکټر پبلیک هیلث نو د دې کسانو سره تاسو کانټیکټ کولی شئ په ایمیل په ترو چې کله تاسو کولاو کړئ نو د پوره تفصیل پکې لیکلی هغه تاسو کتی شئ چې لکه دې کسانو سره مونږ څنګه رابطه کولی شو دا دلته وګورئ فون نمبر هم دی او دا ایمیل دی په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ او کو هر یو دغه هر یو کیټګري والی نو په هغې حساب باندې د دې کسانو سره رابطه کیدی شي. بیا که ښکته نور راشئ د دپاره لکه دا دوه قسمه دوه سکالرشپ څنګه چې ما تاسو ته ووایي یو دا ګورنمنټ طرفه دی AGRTPS دی او بل FIPRS دی دا د فاینډر یونیورسيټي د طرفه دی. دواړه تقریبا یو شان دي خو په دې فاینډر کې صرف دا دی چې تاسو هیلث انشورنس نه او په دې کې ورسره هیلث انشورنس هم وي. ښه پبلیکیشن لکه دې دپاره تاسو ریسرچ سوپروایزر وکړو بیا ستاسو پبلیکیشن پکار دي کم از کم 15 د 15 نه زیات به وایي نه اپلوډ کوئ د اپلیکیشن سره او چې د 15 کال نه زیات زاړه نه دا پکې خبره ده. بیا دلته دا لیکلي دي که نه بیا به ستاسو چې نو اکیډمیک ټرانسکرپټ سره دی ریسرچ پروپوزل دی د اکیډمیک ریفریز بیا چې تاسو څوک ریفر کوي یا دغه د هغو لیټر به پکار وي که نه او ستاسو CV بیا اپلیکیشن چې کوم دی فارمیټ اینډ لینګویج اپلیکیشن دپاره بیا ټول دا طریقه کار دلته لیکلی دی دا to apply for admission تاسو admission دپاره به څنګه اپلای کوئ انټرنیشنل اپلیکینټ په دې باندې به تاسو ولاړ شئ دغه پیج ته به ولاړ شئ دغه به وکئ بیا به تاسو ټول تفصیل دلته وګورئ دغه پکې نور پکې څه خاص خبرې نشته او دلته چې ستاسو څه کوېسچن نو دلته کولی شئ کنډیشن اف ایوارډ چې کوم کنډیشن دی تاسو کتی شئ او اپلیکیشن
ګایډلاینز دی په دې کې څه پبلیکیشن فارم دا په دې باندې پبلیکیشن تاسو خپل دغه کولی شئ دا دغه لپاره فارم دی ځکه چې 500 دغه نه به ورډ نه دلته چېرته لیکلي چې 500 ورډز نه به زیات نه وي که نه نو دغه شانتې ریفري رپورټ په دې کې لیکلی شئ څوک چې تاسو لکه ټیچر یا دغه پاتې شوی تاسو ریفرنس لیټر درکوي رینکینګ ګایډلاین ایچ ډي آر انټرنیشنل سکالرشپ فیکټ شیټ که نه لکه څنګه چې ته ما خبر وکړه هایر ډګري دپاره دا ګوره د ګورنمنټ هغه چې دی هر څه کور دی او په دې یو کې چې دی صرف چې دی ستاسو هیلث انشورنس کور نه دی نور تفصیل تاسو کتی شئ نو دا دوه ایوارډ دي او دغه دپاره دي د کم ملکونه چې لکه په کامن ویلث کې دي د هغو دپاره دي دا ما چې خبره کوله لکه 500 ریسرچ پروپوزل 500 ورډ نه زیات باندې لیکئ که نه نو دا تاسو پوره تفصیل له دې کتی شئ او که څوک پکې انټرسټډ وي نو کلوزینګ ډیټ چې دی هغه شپږم دغه دی د اګست دی او 2021 که نه نو دا بیا تاسو ټول تفصیل کتی شئ دا لینک به زه ورکړم په ډسکرپشن کې مننه